السلام علیکم مرګرو، زه یم عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. مرګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې د انګلیش فونټس به موږ څنګه چینج کوو او کوم پکې زموږ سره بیسټ فونټس دي. موږ سره په انپیج کې په مختلفو سټایلو کې ډېر شی د انګلیش فونټس دي، لکه څنګه چې زموږ سره د تېره ویډیو کې موږ ویلي زموږ سره په اردو فونټس مختلف ډېر شی، دغه شان دي زموږ سره د انګلیش هم ډېر شی فونټس دي چې کوم پکې زموږ خوښیږي نو خپلې خوښې فونټس دي موږ استعمالولی شو او خپل کوم لیکلي چې موږ کړي وي هغه پې موږ ښکلی کولی شو او ډیزاین کولی شو پې. راځئ چې وګورو چې زموږ سره پکې څه فونټس دي. د ټول نه اول خو به زه دا کنټرول ای باندې دا ټول سلیکټ کړم، دا ما سلیکټ کو او اوس به راشم دلته زموږ سره دا کوم چې ایریل ورکړی، ډبل ټي آپشن یې ورکړی، بیا ایریل لیکلی. دا چې کوم لیکلي موږ کړي دي نو دا ایریل دي. عام استعمال لپاره زیاتر ایریل استعمالیږي. ښه د هغې نه علاوه بیا زموږ سره دا ایریل بیلټیک دی. دا ایریل سلیکټ دی، اوس د به د ایریل بیلټیک باندې کلیک کوم نو دا به زما سره ایریل بیلټیک فونټ شي. دا به زما سره په ایریل بیلټیک فونټ کې راغلل. اوس زه راځم زما سره دویم پکې سره بیا ایریل سی دی. ایریل سی باندې ما کلیک کو، دا الفاظ چې کوم دی زما سره د ایریل سی مطابق راغلل. دا فونټس چې کوم دي زما سره د ایریل سی فونټ شول. اوس کنټرول ای باندې دا ټول بیا ما سلیکټ کړل. بیا به راشم دلته ایریل سی وائی آر باندې دا کلیک کوم، ایریل سی وائی آر باندې ما کلیک کو نو زما سره ایریل سی وائی آر شو. دغه شان بیا زما سره ایریل گریک دی. دغه شان پکې ایډوب فین هیټي سټینډرډ بي دی زموږ سره دا سلیکټ کړو دلته به دا راشي. بیا د دې نه پس لاندې پکې ایډوب فونټ مطابق دا لاندې فونټس دي ډېر شی. دغه شان بیا زموږ سره د ایریل یونیکوډ هم ډېر شی فونټس دي، دلته دا تاسو ګورئ چینج شو. دغه شان بیا زموږ سره بتانګ هم دي زموږ سره، دا اوس بتانګ فونټس دي، دا بتانګ فونټس راغی. کنټرول ای باندې ما سلیکټ کو. بیا زما سره ډي ایف دي، ډي ایف دوه درې قسمه فونټس دي زموږ سره. بیا لاندې ډاټ هم فونټس دي، دا اوس زموږ سره ډاټ هم فونټس دی. دغه شان ګولیم چی دي زموږ سره، دا اوس ګولیم چی دی. ګولیم چی کوزوکا فونټس دی زموږ سره، دا هم خو فونټس دی. کوزوکا کې زموږ سره بیا هم ډېر شی قسمه فونټس دي، دغه کې مینچو دی او گوتھک دی، گوتھک او مینچو دی، کوزوکا مینچو. بیا لاندې کې دا ملګم گوتھک فونټس دی، جنګای فونټس دی. دا بیا منګلو فونټس دی، منګلو فونټس دی بګي، دا هم زبردست دی. دا اوس ان سیمسن فونټ دی. دغه شان بیا ایډوب عربیک فونټس دی بګي. بیا ایډوب کیسلن پرو بولډ دی. دا بیا ایجنسی اف بی دی، دا ایجنسی اف بی فونټ دی. دغه شان انکسانا نیو اینډلس دی، الجیرین دی، هارونی فونټ دی زموږ سره، انکسانا نیو فونټ دی. دا اوس انکسانا نیو دی. ښه اوس لاندې راشو عربیک ټایپ سیټینګ دی زموږ سره، ایریل نویرو پکې زموږ سره هم دا دی. بیا دغه شان زموږ سره دا بوډونی دی، دا اوس بوډونی فونټ دی. دا بک انټیکوا فونټ دی، براډ وے فونټ دی، دا زموږ سره اوس براډ وے فونټ دی. بیا کیلیبری فونټ دی، کیلیبری فونټ هم دی مشهور فونټ دی، دا زموږ سره کیلیبری دی. او سینچری فونټ دی، دا زموږ سره سینچری فونټ دی، سینچری دی دا. او سینچری 751 دی دا زموږ سره فونټ، دا سینچری 751 فونټ دی. دا بیا چیلر دی، چیلر فونټ دی زموږ سره، دا هم ډېر ښکلی ډیزاین دی، دې ته چیلر فونټ وایي، ډېر ښکلی ډیزاین دی. دا پکې هم موږ لګولی شو، دا زموږ سره اوس چیلر دی. دا پکې اوس کلیرنډن دی، کلیرنډن کې دوه درې فونټس دي، دوه درې قسمه فونټس دي. او کونسټینیا دی، دا کوپر پلیټ گوتھک لایټ دی، دا زموږ سره اوس دا زموږ سره اوس کوپر پلیټ گوتھک لایټ فونټس دی زموږ سره، دا هم ډېر ښکلی ډیزاین دی، ډېر ښکلی فونټ دی. دغه شان بیا کورین نیو بیلټیک دی، دا اوس کورین نیو بیلټیک فونټ دی. دا کرلز ایم ټي دی، دا کرلز ایم ټي فونټ دی. دا بیا ډون پین دی، ډون پین فونټ دی. دا डी एफ के फॉन्ट्स दे वगैरह, दा डी एफ के फॉन्ट दे डाम लिख कर डिजाइन दे. डोसिस डॉटम दे वगैरह, दा डोटम फॉन्ट दे, डोटम ची फॉन्ट दे, दा एलिफेंट दे. नोर बकी हम देर शे लांदी मुंगरा शुनु देर शे फॉन्ट्स दि जंग सा दागा यो यो कौन वीडियो बिया वो देखीगी और टाइम पे वीडियो राजी नो कथा सु बिया दी की गर्ज और द कम किस्म ची पे किस्सा सो खोखी की फॉन्ट हां बकी वक्त पर इस्तेमाल करा वाले. बस मरगरो पर नई वीडियो की दुमरा तबली वोरी मुंग इजाजत राखी अल्लाह पामान. अगर फर्ज का जमदा वीडियो से खुशी हुई लाइक की खपली खो की कमेंट्स पर कई और जमदा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कई. वस्सलाम.